په دې ویډیو کې زه غواړم اته پر لس کسر داسې ولیکم چې دا یو نامعلوم یو څه پر سل راشي، یا دې په ځای دلته ستوری جوړوم، ستوری پر سل راشي. او زما پکې دا پکار دی چې دغه ستوری مساوي کیږي له څه سره. اته پر لس مساوي دی له څو پر سلو سره. نو تاسو ویډیو ودروئ او فکر پرې وکړئ. او دې لپاره چې موږ سره د دې په حل کې مرسته وکړي، ما دلته دوه شکلونه رسم کړي دي. دا دوه شکلونه دي. دا شکل موږ ته ښیي چې اته پر لس څومره کیږي، او بیا همدومره شکل ما په سلو برخو باندې ویشلی دی. سل کوچنۍ برخې مې ترېنه جوړې کړي دي. او اوس موږ دا معلومو چې په دغه سلو کې څو برخې موږ راواخلو تر څو موږ ته د دغه لسو څخه د اتو په اندازه ځای یا شکل موږ ته وښیي. او یا دا چې د دغه سلو څخه څومره برخې له دغه لسو څخه اتو برخو سره معادل دي. نو دلته موږ سره لس برخې دي، او له دې لسو څخه موږ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. لسو څخه موږ اته برخې دا په نښه کړي دي، په دغه رنګ باندې مو رنګ کړي دي. نو زه اوس همدا کار څنګه کولی شم که چیرې زه د سلمو برخو خبره کوم. نو دا عیني دا شکل دی، او که چیرې زه غواړم چې دې کې هم همدومره اندازه رنګ کړمه، نو زه راځم د رنګ برش راخلم. نو د یو پر لسمې برخې رنګول به مساوي شي، دې کې به شي دا لس سلمې برخې، دا به شي دې ځای نه دې ځای پورې دا لس سلمې برخې. همدارنګه اوس که چیرې دوهمه لسمه برخه دې کې رنګول غواړم، نو دا به بیا شي هر ځل چې مونږ لسمه برخه په هغه کې رنګو، دلته دا مساوي کیږي له لس سلمو برخو سره. راځئ چې زه دا دلته ولیکم. لیکم چې یو پر لس دا مساوي کیږي له لس سلمو برخو سره. لس سلمې برخې دا یو پر لس سره مساوي ده، یا هر ځل چې زه دې ځای کې یو پر سلمه برخه رنګوم، نو دا به په دې کې چې رنګوم دا به د دې سلو څخه لس برخې یا لس سلمې برخې سره مساوي وي. نو اوس که زه غواړم چې اته لسمې برخې دلته رنګ کړم، نو دا به اته ځلې لس سلمې برخې شي، یا دا به اتیا سلمې برخې شي. نو راځو دا دلته ګورو. دلته مونږ لس سلمې برخې رنګ کړې وې، دا شوې شل سلمې برخې. اوس به نورې هم رنګ کوم داسې. دا به شي دېرش سلمې برخې، دا به شي څلوېښت سلمې برخې، پنځوس سلمې برخې، شپېته سلمې برخې، اویا سلمې برخې، او دې سره یې اتیا سلمې برخې. نو تاسې پام وکړئ چې مونږ ټول څومره همدومره اندازه لکه دلته چې رنګ شوی وه دې کې هم دا رنګ کړلې، اتیا سلمې برخې یا اتیا دغه مربعګانې مونږ رنګ کړلې. نو په دې دواړو مساوي شکلونو کې مونږ مساوي ځایونه یا مساوي مساحتونه رنګ کړي دي، خو دلته مونږ څو دانې خانې رنګ کړي دي. دلته مونږ اتیا سلمې برخې دلته رنګ کړي، او دلته څو وي؟ دلته وي اته لسمې برخې دې کې رنګ شوي وي. خو په دې دواړو کې یو شان مساحت دی، دواړه د یو کسر مساوي برخې دي. نو مونږ وایو چې اته پر لس دا مساوي دی له اتیا پر سلو سره. مونږ یوازې دغه کیڼ طرف ته چې کوم شکل دی دا په لس چنده ډیرو برخو باندې ویشلی دی. او مونږ دا دلته په ریاضیکي ډول هم ښودلی شو. که چیرې مونږ دغه لس په لسو نورو برخو ویشو، دا ضرب لس شي، نو مونږ ته ټولې برخې سل کیږي. نو دلته صورت کې چې کومې برخې دي یا کومې برخې چې دلته اخیستل شوي دا به هم لس چنده کیږي، دا به هم ضرب لس کیږي. نو اته په لس کې اتیا، او لس په لسو کې سل، یعنی اته لسمې برخې دا عین شی دی لکه اتیا سلمې برخې. نو عمومي خبره دا ده چې که چیرې تاسې غواړئ یو کسر په بل شکل ولیکئ او نه غواړئ چې د هغې قیمت بدل شي، یعنی معادل کسر یې غواړئ، نو تر هغه وخته پورې چې تاسې صورت او مخرج دواړه په عین عدد کې ضربوئ، تاسې د کسر په قیمت کې هیڅ تغییر نه راولئ. همدارنګه دا خبره تقسیم لپاره هم سمه ده. که چیرې د صورت او مخرج دواړه په عین عدد باندې وویشئ، د کسر په قیمت کې بدلون نه راځي. نو دلته مونږه صورت او مخرج دواړه په لسو کې ضرب کړی و. تاسې ولیدل چې مونږ څنګه دا ترسره کړو.